داد وجیبا دهر مسلمان رور. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ورځنی لاند او مهم خبرونه. د غزنی د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو رئیس مولوی محمد عالم ناصر او سره مال پلاوی د عارف نظام مالجوی روغتون په جوړه شوی غونډه کې چې موخه له پاکستان څخه د نویو راغلو مهاجرینو وړیا درملنه وګډون وکړ. په یاد غونډه کې چې ملي سوداګرو، دینی عالمانو، قومي مخاور او رسنیو ګډون درلود. ښاغلي ناصر د یاد روغتون د اکړه وستایله او د مننې ترڅنګ ورسره د بشپړې همکارۍ ژمنه وکړه. د کندوز د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو رئیس او محتسبینو د خپل ورځنی کړنو په جریان کې د یاد ولایت د مرکز په ګډون د نهو ولسوالۍ له غږیزو او تصویري رسنیو لیدنه وکړه. د یاد ریاست محتسبینو د وزارت د لایحې سره سم ټولو مسؤلینو ته لارښوونې وکړې او له هغوی وغوښتل چې خپل کړنې د وزارت له پالیسۍ سره سم مخته یوسي. د کابل ښاري ریاست محتسبینو د خپل ورځنی کړنو په جریان کې د کابل ښار له درویش دولتي او غیر دولتي ادارو څخه لیدنه وکړه. محتسبینو د یادو ادارو کارکونکو ته د وزارت لخوا د نویو سپارښتنو په عملي کولو باندې ټینګار وکړ. له هغوی وغوښتل چې خپل کړنې د وزارت له پالیسۍ سره سم مخته یوسي. دغه راز محتسبینو هغوی ته د مراجعینو سره د نیک چلند او د کارونو په خپل وخت سره کولو په حق لازمه توصیه وکړي. د لوګر ولایت د امر بالمعروف رئیس او محتسبینو د یاد ولایت له ټولو دولتي ادارو څخه لیدنه وکړه. له هغوی وغوښتل چې اماراتي ادارو کړنې ټولې باید د امر بالمعروف وزارت له پالیسۍ سره برابرې وي. دغه راز محتسبینو د مرکز په ګډون د څو ولسوالیو لیدنه وکړه او په هغوی باندې د وزارت لخوا د شویو سپارښتنو په عملي کولو د خپلو کړنو د شریعت له اصولو سره سم پر مخ وړلو ټینګار وکړ. د پکتیا ولایت د امر بالمعروف رئیس مولوی سید جمال جمالی د پکتیا ولایت د 14 ولسوالۍ د پوهنې له آمرینو سره ناسته ترسره کړه. په دې ناسته کې ښاغلي جمالی د عصري زده کړو په ارزښت، د زده کوونکو په فکري روزنې او اخلاقي تربیې ټینګار وکړ او له هغوی وغوښتل چې د تعلیم د ارزښت په حق له خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي ترڅو راتلونکی نسل ټول د علم په جامه سمبال وي. شیطان په مخ کې سپر امر بالمعروف نهی عن المنکر امر بالمعروف